افغان کرکټ بورډ به اوس زرګونه ډالر آی سی سی ته جریمه ورکوي. سلام او مینه دوستانو، په یوې بلې نوې او په زړه پورې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. او که زموږ له چینل سره نوي یوځای شوي یاست، دغه چینل درسره سبسکرایب او په خوا کې ورسره د ګونګري نشان ووهئ، تر څو زموږ د راتلونکو ویډیوګانو په باره کې خبر درکړل شي. موږ هره ورځ تاسو ته د کرکټ نوې او تازه مطالب خپروو، نو هیله ده چې چینل سبسکرایب کړئ. اوس تر هر څه لومړی د لوبډلې هڅول پکار دي. افغان لوبغاړي د همدې کچې دي او د خپل اندازې لوبې نندارې ته وړاندې کړي دي. کرکټ بورډ باید د هغو لکونو ډالرو حساب ورکړي چې ولې یې د انګلستان لپاره په هندوستان کې چمتووالی نیولی دی. روزونکی باید بدل شي، د لوبغاړو وړتیا باید لوړه شي، د لوبغاړو په ستونزو باید کار وشي، خو دا هر څه باید تر نړیوال جام وروسته وشي، ځکه اوس لوبډلې ته تشویقول پکار دي او لوبډله د خپلې کچې په اندازه سیالۍ نندارې ته وړاندې کړي. په لوبډله کې او په کپتانۍ کې بدلون ته ضرورت نشته. مخکې مو هم له استرالیا، جنوبي افریقا، هندوستان، انګلند، سریلانکا او داسې نورو هیوادونو څخه چې هر یو لوبغاړی کپتان وي ماتې خوړلي. که هغه نبي کپتان و، که نوروز منګل کپتان و، که اصغر افغان کپتان و، دا ټول دا کرکټ چانس لوبه ده. موږ باید ګلبدین ته ګوته ونه نیسو. کرکټ دا هر څه پکې راځي، یو به یې ګټي بل به یې بایلي. زموږ لوبډله د زیمبابوې، سکاټلند او ایرلنډ په کچه روزل شوي دي او تر هغه اوس هم لوبې ګټلی شي، خو وړتیا باید لوړه شي او د لوړې کچې لوبډلې سره باید سیالۍ برابره شي. موږ او تاسو باید حوصله ولرو، لوبغاړي باید په منظم ډول ولوبیږي او کرکټ بورډ باید له خپلو تېرو تېروتنو حساب وکړي چې پایله یې نړیوال جام کې خرابه ده. نړۍ مننه چې زموږ ویډیو مو تر اخره وکتله، په دې هیله چې د خوښې وړ مو وګرځي. د لا ښکلو او په زړه پورې ویډیوګانو لپاره زموږ پښتو کرکټ پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. والسلام.